د افغانستان نوی نظام څنګه جوړیږي؟ څه رقم به وي؟ فرمایش چا ورکړی دی او ولې؟ دا ټول د نوي نظام په اړه په دې ویډیو کې وګورئ او چینل د راتلونکو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په یوه تازه مرکه کې ویلي دي چې طالبان به د لویې جرګې له لارې د افغانستان سیاسي نظام وټاکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ له یوې رسنۍ سره په مرکې کې ویلي دي چې ملګري ملتونه امریکا او یا کوم بل هیواد باید پر طالبانو فشار راوړي چې په خپل حکومت کې د پخوانیو حکومتي چارواکو یا اشخاصو ځای ونیسي. د نوموړي په وینا طالبان باید د افغانستان سیاسي جوړښت د افغانانو په مشوره وټاکي. نوموړي ویلي دي په لویې جرګې باید ټینګار وشي ځکه په ټول هیواد کې د افغانانو سره د ټول هیواد په کچه او د ښځو مشرانو، قومي مشرانو او ځایي خلکو سره مشوره یوه رښتینې معنا لرونکې پروسه ده. هغه ټینګار وکړ چې امریکا مشخصه نسخه نه لري او باید معلومه شي چې د افغانستان راتلونکی سیاسي جوړښت به څه ډول وي. هغه یادونه کړې ده چې نړیواله ټولنه غواړي د مارچ تر میاشتې پورې په ښوونځیو کې ښځینه زده کوونکي وګوري. له تاسو ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده او د سوله افغان یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی دی. هغه لیدونکو چې سبسکرایب نه دی سبسکرایب یې کړئ. زموږ پخوانۍ ویډیوګانې هم تر اخره یو ځل وګورئ او همدارنګه ویډیوګانې مو لایک کړئ. تر بیا د خدای په امان.